بخښنه غواړم چې مزاحمت کوم، خو امکان لري چې زه له صحرا سره وګورم. زه یې خپلوانه یم. مهرباني وکړئ لومړی به یو ځای ډوډۍ وخورو. ژوندی اوسې، ما په کور کې ډوډۍ خوړلې. په خیر راغلی اما، خیرت دی؟ صحرا، دا امکان لري چې موږ یوازې خبرې وکړو. زویا لږ ته هم خبرې وکړه، یو څه ورته ووایه. اصلا یوه ښه نجلۍ ده. نن سلیمه مو وویل هغې غوښتل چې ان د ښوونځي له زده کوونکو سره هم مرسته وکړي. خپل حالت یې ښه دی، غواړي چې له نورو سره مرسته وکړي. اصلا هم د سلیم غوندې خوی لري. بیخي د سلیم غوندې خوی لري. له هغې نه بله خجلۍ نشته. له هماغه ورځې نه وروسته ټول فکر مې تاته و. ما هغه خبرې همداسې تاته ونه کړې لورې. پوهېږم، خو ستا پر ځای چې هر څوک وایي هم داسې کول. جابر په دومره اسانۍ سره هیڅوک داسې نه پرېږدي. صحرا، غلط فکرونه کې خو په ذهن کې مې یوه خبره ګرځي. تاسې له پولې نه څنګه راتېر شوئ؟ دا چې له تا سره خاوند نه و، ته یې څنګه له خپل زوی سره پرېښودلې؟ هغه ما له یو خیر خوا ترک سره د کاغذ په مخ خبره جوړه کړه او هغه ستونزه مې حل کړه. هغه یو ډېر ښه انسان دی، یعنی ما په ژوند کې د هغه په څېر ښه انسان نه ولیدلی. خو لورې، هغه خیر خواه انسان چې هر څوک دی هغه ته ووایه چې که په ترکیه کې د یو کال لپاره له هغه سره د میرمنې په توګه ونه اوسې نو قبول نه درکوي. که هغه اسناد در سره نه وي، پولیس دې له دې ځای نه شړي. ته مجبوریږي چې بیرته له ترکیې نه لاړه شي. هر څنګه چې وي ته خپله پوره هڅه وکړه چې دا کار د یو کال لپاره وځنډېږي. زوی مې رانه اخلي، ما هم ژوندی نه پرېږدي. وژنم دې، وژنم دې. کله چې ماشوم د پیدا کېدې ته د کوما په حالت کې وي. ماشوم مې ماته راکړئ. که زه له تا سره په رسمي ډول واده وکړم نو کولی شو چې له پولې نه تېر شو ښوونکیه. یو کال یعنی دا چې تاسو ټول یو ډول فکر لرئ. که په رښتیا دا کار مناسب وینئ نو بیا سمه ده. اوه خدایا، ډېر شکر کوم، ډېر شکر. مبارک دې وي وروره، انشاءالله چې یوه ښه پرېکړه به وي. ځان ته د ډېر پام کوه لورې. مونږ واده لرو، واده. سلیمه واصله واده کوي، واده لرو. که ته د یو کال لپاره له هغه سره د میرمنې په توګه ونه اوسې نو قبول یې نه درکوي. سلیمه ډېره خوشحاله شوم، خدای دې نیکو مبارک کړي. زویا، موږ دې ډېر خوشحاله کړو. راځه راځه، انشاءالله چې زموږ خوشحالي به د خیر وي. ستاسې لپاره ډېره خوشحاله شوم. ژوندی اوسې صحرا. زه هم دا اوسم، میرال خور ته زیری ورکوم. مېرمنې ولې بیړه کوي؟ وروسته به بیا لاړه شي. زه باید لاړه شم ښاغلی عثمانه، له کلونو راهیسې دې شیبې ته په تمه وم. ډېر ښه پلار جانه، کوفته ډېر ښه بوی کوي. په لاس دې برکت شه پلار جانه.
اوزګې وخوره که نه لورې کوفتې دې یخېږي. کاش چې دومره لګښت یې نه وای کړی پلارجانه، موږ خپله یوه چاره کوله. اوس ګه رښتیا وایې پلاره، بله دا چې دا دومره کوفته څوک خوري؟ ما وویل چې ساسې خوښېږي ځکه مې ډېرې پخې کړې. یا نه موږ نه غواړو چې ته خفه شې پلاره. پوهېږم زویه پوهېږم. ډېر فان کوي پلاره. اوس نو اړتیا نشته چې په دې اړه فکر وکړئ. له دې نه وروسته هر څه مو چې زړه غواړي هغه به وخورئ. هر څه چې وغواړو. زه شپه ورځ کار کوم لورې. کله چې پورونه مو خلاص شول انشاءالله چې بیخي راحته به شو. اصلې لورې 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 زموږ سترګې دې روښانه وي مېرال. آخر هم خیهان کېږو که د خدای رضا وای په نږدې وخت کې د اصلي مرکې ته راځو. خو لومړی که ستاسو اجازه وي دواړه د یو ځل خبرې وکړي. پلار ته دې هم باید په دې اړه ووایو اصلي، ګورو چې هغه څه وایي. نه زه له تاسې نه د خبر په تمه پاتې کېږم. زه شانداره واده غواړم په آزاد ځای کې، داسې په یوه لویه باغچه کې. اصلي هر وخت په یو لوی هوټل کې د واده کولو خیال لیده، یو حوض لرونکی هوټل. واده کول د خیر کار دی، اړتیا ده چې پرته له زیات لګښت نه په اسانۍ سره په لږ لګښت سره ترسره شي. له نیکه مرغه چې سلیم او اصله دواړه هوښیار انسانان دي، پرته له ډېر لګښت نه دا مسله حلوي. زه نور نه پوهېږم، ما ته د یو لمسی پیدا کړي. ښکاره ده چې اولاد سرمایه ده او لمسی خزانه. انشاءالله ښاغلی عثمانه انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. خالی ته اوس همدا فکر کوي چې ښوونځي ته نه ځې؟ فقط زما فکر چاته ډېر ارزښت لري چې زه فکر وکم. همداسې نه ده سلیم ښوونکیه؟ البته چې ارزښت لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ته ښه کار کوې. درس ویل او خپل راتلونکی جوړول ډېر مهم دي. زه تا پیژنم، پوهېږم چې وړتیا یې لري. زه اجازه نشم ورکولی چې ستا غوندې یو زده کوونکی خپل ژوند خراب کړي. تر کوم ځایه چې زه پوهېږم ته یو بریالی زده کوونکی یې. اوس موږ په دې نه پوهېږو چې ته ولې نه غواړې درس ووایې. همداسې د پلاره یو تکړه او چالاکه زده کوونکی دی. کیدای شي چې د خپلو جامو او شیانو په اړه اندېښنه ولري زویه. تر څو چې زه دلته یم هر څه ته چې اړتیا وه زه یې پوره کوم. علي تاسې او هم زما په حالت نه پوهېږئ. زه درس ویل نه غواړم. تاسې چې د کوم علي صفات وکړه زه اوس هغه علي نه یم. سلیم ښوونکیه که زه لاړه شم ډېره به ښه وي. پوهېږم چې ته ولې نه غواړې ښوونځي ته لاړ شې زویه. ته غرور لرې، نه غواړې چې د چا احسان مند شې. که زه هم ستا پر ځای وای همداسې چلند مې کوو. رښتیا وایې؟ البته دا چې تا په سوریه کې ښه ژوند درلوده نو عادت نه یې او ته نه غواړې چې د چا د اوږو بار شې. هغه هم د سلیم چې ته ورسره مینه لرې. هغه زموږ لپاره ډېر کارونه وکړل. هغه ولې هڅه کوي چې نور کارونه هم وکړي؟ کله چې هغه هڅه کوي زه ډېر ځورېږم مورې. مه
زورېږه که ته غواړې چې د هغه د کارونو بدل پوره کړې نو ته درس ووایه دومره زحمت وباسه چې وکولی شي د نیکیو بدلې پوره کړي او نور نو اندېښنه مه کوه لږ صبر وکړه موږ به د هېچا د اوږو بار نه کیږو دا څنګه ده؟ رنګ یې ښه نه دی تر ټولو ښه دا ده چې ستا لپاره نوی خرید وشي دا ټول تیاره رنګونه دي سمه ده زه څه واغوندم؟ هغه نیلي څنګه دی؟ میرال پلار مې راغی اصلي لورې زه خو وایم چې همدا اوس د پلار ته نه وایو ولې؟ زه یې بیا ورته په کراره وایم لورې همدارنګه دا چې ته دومره خوشحاله یې د پلار به دې خوښ نشي ګرانې ځکه جلۍ له ناز نه ډکه وي ته فکر کوې چې هغه به اجازه رانه کي که ته په څه پوهېږې نو زه هم حق لرم چې پوهه شم نه خو هغه ته دا خبرې کول ماته پرېږده ته څه فکر کوې داسې خو به ښه نه وي ګرانې کېنه مېرمنې داسې په ولاړو پښو مه ودرېږه د هغوی په اړه باید غلط فکر ونه شي د جلۍ کورنۍ ناز کوي یو وخت خو څوک چاته په ډاګه کوي ګرانه دا خو کومه عادي خبره نه ده تا خو خپله وویل مېرمنې چې هغوی دواړه باید یوازې له نږدې نه خبرې وکړي هغوی خو څه ماشومان نه دي د واده په مسله کې ستا زوی له ماشوم نه کوم توپیر لري په دا ډول موضوعاتو کې زوی دې ډېر فکر کوي ته په دې نه پوهېږې یوه چاره به وکړو خدای دې خیر پېښ کړي زموږ په وخت کې خو داسې کارونه نه وو مېرمنې نه پوهېږم هغسې ښه و او که داسې ښه دي په هر حال انشاءالله چې هر څه به وشي انشاءالله چې سیالۍ پیل شوې دواړه ټیمونه هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي او خپل مقابل لوري ته ماتې ورکړي خو دا چې کوم ټیم بریالی کیږي او کوم ټیم ماتې خوري د وخت په تېرېدو سره به معلوم شي د ګول وهلو هڅه خو دې هڅې کومه ګټه ونه کړه د ګول وهلو مخه ونیول شوه نن شکران راغلی وه د یو خیر خبرې راوړی و سلیم غواړي چې له اصلي سره واده وکړي دا کار په داسې خبر ورکولو نه کیږي له کوم وخت نه چې دلته راغلی زده کوونکو پسې ګرځي که سبا ته دوی واده وکړي د کور لاره به هم پیدا نه کړي اصله له سلیم سره مینه لري د هغه احساس ته باید ارزښت ورکړي د هغې احساس ته باید فکر وکړي زه یم په اړه فکر کوم خو هغه د ښوونکي په تنخوا له اصلي نه ساتنه کوي او بیا دومره بیړه د څه لپاره ده که ته یې قبلوي هم نه خو اصله د واده کولو عمر ته رسېدلې او عمر تېرېږي او په دې هم پوهېږي چې هغه څنګه سلیم ته په تمه وه که موضوع د واده کولو وي نور ښه ځایونه هم پیدا کېږي ستا په فکر کې بل څوک ګرځي ګرانه میرال زه هسې نم ستړی یم په دې اړه بیا سبا ته خبرې کوو خو هارونه ومې ویل چې سبا ته زه نه پوهېږم ته ولې د دې موضوع په اړه دومره شله یې توپ ګول ته نږدې شوی دا هم ګول زه د اصلي خوشحالي غواړم نور څه موخه نه لرم زه باور نه لرم چې سلیم د اصلي لپاره یو ښه خاوند کېدلی شي که د مسلک خبره وي په دې وخت کې له معلومي نه بل کوم ښه مسلک نشته همدارنګه زه ډاډمنه یم چې سلیم له اصلي نه ښه ساتنه کوي خیر دی هغې ته اجازه ورکړه چې سبا ته یو ځل له نږدې نه سره وویني څو ګوله وهل شوي یته څه خبره ده هغه سیالۍ روانه ده زه راغلم چې ویې ګورم یته زه کوټې ته دې لاړ شه اوف ما اوس څه وکړل
زه ګرانه زویه چې پلار د غوسه دی. اصله اوس مقابل تراشه لوري وهل شوی ګول جبران کی تر څو لوبه مساوي شي. یو ډېر ښه پاس ورکړل شو. هلته کې نه لوري. نن دې مور ځینې خبرې وکړې. ته غواړې چې له سلیم سره واده وکړې؟ پرېکړه دې جدي ده؟ هو پلاره. لوري په بیړې سره پرېکړه مه کوه. ښه فکر وکړه. دا کوم آسان کار نه دی. ته یو نوی ژوند پیلوي. بله دا چې ته پاریس ته نه تلې، په دې نه پوهېږي چې هغه در ستا لپاره څومره مهم دی. پاریس ته له تللو نه تېره شوم. کېدای شي چې بیا بل وخت لاړه شم. زه له سلیم سره مینه لرم پلاره. سلیمه ته د اصلي لیدلو ته همداسې ځې؟ نوې دریشي به دې اغوستې وه، ولې دې زړه دریشي واغوسته؟ که اصله زما ظاهري شکل ته ارزښت ورکوي نو دا کار بیا حسنم نه کېږي. نه زویه داسې نه ده. حسنم ته یوه پل ملټوي زویه. په هر حال زه په خیر لاړ شې. په مخه دې ښه. سلیم ښوونکیه، زه باید تا ته یوه خبره وکړم. فاطمې اما مې وویل دا چې موږ له پولې نه په جعلي نکاح تېر شو، که هغه له یو کال نه مخکې له منځه ویوړل شي نو ماته د ترکیې دولت قبولي نه راکوي او بیرته مې له پولې نه اخواته شړي. خو که داسې ونه شي بیا تاسې واده نه شئ کولی. ته اندېښنه مه کوه سهره. په هغه جعلي نکاح خط یوازې په سوریه کې خلک پوهېږي. د تېرېدو په وخت کې د ترکیې دولت هم ونه خو فکر نه کوم ستونزه پیدا شي. ته ډاډمن یې؟ اړتیا نشته چې له کوم بل چا نه پوښتنه وشي. زه ډاډمن یم سهره. یو ځل علي په ښوونځي کې شامل کو نو بیا ستونزه نه پاتې کېږي. ته دې په ذهن کې نور څه ته ځای مه ورکوه. سمه ده؟ ته وګوره دا دلته څه کوي ملا صاحب؟ فخري کاکا لږ صبر وکړه، ارامه اوسه، داسې خبرې مه کوه. زه څنګه ارام اوسم؟ مونږ خبرې نه وې کړې. دا سړی خو دلته نه راتله، اوس څنګه راغلی؟ ما خو داسې کومه خبره نه وه کړې او د دې جومات کارونو لپاره مې یوه کمیټه جوړه نه کړه. د هغې کمیټې د مشر په توګه مو عثمان کاکا ونه ټاکه، هغه دا کار پیل کړی. کومه کمیټه چې موجوده نه وي د هغه د مشر خبره منل کیږي. بله دا چې زه د دې جومات یو پخوانی مقتدي یم، له ما سره مشوره نه کیږي. زه دلته نور هیڅ کار نه لرم، دا دی ځم. فخري کاکا ګوره ته له نجاتي سره سم کار نه کوي. پرون دې هغه لمونځ کولو ته پرېنښوده، نن خو یې کار کولو ته پرېږده. دا کار د نورو کارونو غوندې نه کیږي. د یو ګناهکار له امله ډېرو خلکو ته زیان رسیږي. دا نشي نجاتي دا کار نشي خلاصولی. که ټول عمر هم کار وکړي دا کار نشي خلاصولی. دا کار نتیجه نه ورکوي. ولې نشي خلاصولی فخري کاکا؟ وګوره هغه کار کوي. ښه ده سمه ده داسې چې ده نو دا کار دې تر ماښامه پورې خلاص کړي ملا صاحب. او همدارنګه غواړم چې هغه دننه دروازه دې هم نن جوړه کړي. داسې مه وایه وروره، څه ډول انصاف دی؟ تر ماښامه پورې څنګه خلاص کړي؟ سمه ده، زه نن دا کار او د هغې دروازې کار تر ماښامه پورې خلاصوم. خیر کې خلاصوي یې.
نو سمه ده فخري کاکا له تا سره یو تړون کوو کله نجاتي ورور تر ماښامه پورې دا کار خلاص که نو ته به هم بیا له نجاتي ورور سره کار نه لرې ژمنه کوي ژمنه ده بیا ورسره کار نه لرم زه وایم چې نه شي خلاصولی او خپلو خبرو ته د پای ټکی اږدم زه خو وایم چې کوشاد ښوونکی په اسانۍ قناعت نه کوي زه اندېښنه لرم چې هغه څه وایي هیله کوم ښوونکی دا ډیره مهمه مسله ده البته چې دا مهمه مسله ده زویه خو نه کیږي کله موږ نه یو ځل بیا ازموینه واخلې زه نو اوس لاړ شه هر څه ځان ته یو وخت لري زویه څه وشول کوشاد ښوونکي څه وویل ویل چې ما اوس ازموینه اخیستې ده وروره اوف یاره اوس څه وکړو ما ویلي و چې زه په ازموینه کې اویا نمرې اخلم خو زما نمرو ته وګوره فقط په ټولګي کې یوازې تا لږې نمرې وړي هسې نه زده کوونکو یوه نمره اخیستې ده فقط هغه د نمرو پر ځای موږ ته سره زر راکوي سلیم ښوونکي ته به لاړ شو دا مسله یوازې همغه حلولی شي بل څوک قناعت نشي ورکولی رښتیا وایي ښه خبره دې وکړه دا څه چې دا نو زر کوي ورځو زر کوئ مخکې شئ سهرا عثمان کاکا دی ویل چې علي د دکان ته راشي له هغه ځای نه بیایي شکران تروري باید ځان ته کار پیدا کړم یعنی زه باید زر تر زره پیسې وګټم تروري لورې که د علي د ښوونځي د لګښت لپاره وایې نو موږ مرسته کوو ته اندېښنه مه کوه نه هیڅ داسې نه ده داسې اوزګار کې ناستل نه کېږي شکران ترورې پوهېږې چې کور ډېر لګښت لري زه باید ځان ته زر تر زره کار پیدا کړم صبر وکړه لورې لومړی لږ وخت تېر که فکر دې آرام که ځان دې ښه سمبال که له هغه نه وروسته بیا کار پیل که هله لورې راځه دا چې تاسو داسې آرامه ولاړ یئ نو هرومرو له مانه څه غواړئ د کورشاد ښوونکي په ازموینه کې چا ښې نمرې نه دي اخیستي د ټولو زړه مات شوی ښه نو زه څه وکړم ستاسو پر ځای زه ازموینه ورکړم نه ښوونکی داسې نه وایو موږ د ازموینې لپاره ډېر درس ویلی و موږ درس ویلی و ښوونکي موږ یوازې یو فرصت غواړو ښوونکیه که هغه له سر نه ازموینه واخلي یعنې چې بیا ځان نه ژغورئ همداسې ده هو ښوونکیه موږ ډېر درس ویلی خو کورشاد ښوونکي زموږ خبره ونه منله وی ویل چې بیا ازموینه نه اخلم که ته ورسره خبرې وکړې فکر به وکړم کېدای شي له وسه مې څه پوره وي ښوونکي ډېر مهربانه یئ مننه ښوونکیه زر کوئ خپلو ټولګیو ته لاړ شئ زر کوئ ماشاءالله ته هم هیڅ په قراره نه کېنې سهرا مېرمنې مهرباني وکړه چای تیار دی ای ښه کار کېده خو میرال دوکر په کاري تازم کار لرم ما هم ځان ته یو کار لټوه یعنې پاککاري هم کېدلی شي خورې که غواړې ته هم راشه همدارنګه له ما سره به مرسته وکړې قطعا نه کېږي شکران ترورې ما درته سهار وویل چې د کور د لګښت لپاره زه باید کار وکړم همدارنګه د علي د ښوونځي لګښت لپاره هم باید کار وکړم سهرا لورې سمدلاسه مه غوسه کېږه زه پوهېږم چې تاسې مرسته کوئ خو علي دا خبره د غرور مسله ګڼي که تاسې ورته جامې واخلې هغه حتما ناغوندي ما سهار له شرم نه تاسې ته ونه ویل خو اوس مجبوره شوم
هاي الله هغه څه ډول خوی لري. سمه ده لورې سمه ده، موږ باید هغه بې ځایه خفه نه کړو ګرانې. هله زر کوه، زه دې ستړې کړم سهرا. هله بیړه وکړه زر کوه. ای تر څو چې هغه چمتو کېږي زه باید یو پیاله چای وڅښم. ترور جانې سمه ده زه وځم. د جنوبي افریقا پایتخت څه و؟ پورتوریاکور. دا څه ډول پوښتنې دي ښوونکیه؟ دا خو ستاسو لپاره دي پوښتنې دي ښوونکیه. استغفر الله. که فکر ونه کړې چې زه له خپل حد نه اوړم نو له تا نه یوه هیله کوم. هیله کوم مهرباني. زده کوونکي ستا په مضمون کې ډېر خراب شوي، غواړي چې حالت د کنټرول لاندې راولي. هغوی چمتووالی نیولی، ډېر درس یې ویلی. خو ښوونکیه له هغوی نه مې ازموینه اخیستې ده، له دې نه وروسته څه نشم کولی. باید داسې غبرګون ونه ښیو، یعنې موږ ازموینه د زده کوونکو د سویې په ډاګه کولو لپاره اخلو، همدارنګه د دې لپاره چې هغوی درس ویلو ته وهڅول شي. زه خو وایم چې ته په دې برخه کې ډېره تجربه لري. زده کوونکي هم ډېر ډار شوي دي او غواړي چې خپله وړتیا ثابته کړي. ښکاره ده زه یوه بله ازموینه اخیستلی شم، خو باید له ادارې نه اجازه واخیستل شي. نه پوهېږم چې ته پوهېږې، خو اوس د ازموینې وخت د ادارې لخوا تاییدېږي، وروسته بیا اعلانېږي. ښوونکیه رښتیا وایې، که غواړې داسې کوو ښوونکیه، زه هم یو نظر لرم. ښه فکر دې کړی سهرا، کار کول خو څه شرم نه دی. بله دا چې انسان تر آخره د بل چا د اوږو بر نشي کېدلی. په خیر راغلی. هغه موږ د پاککاري لپاره راغلی یو. مورې ستا په نظر کوم یو ښه ښکاري؟ ته د سهار راهیسې تر اوسه نه یې تیاره شوې جلۍ؟ تیارېږم مورې. سهرا ته څه فکر کوې کوم یو ښه ښکاري؟ دا او که دا؟ دې خواته نه یې ښه ښکاري. نن له سالم سره ویني ځکه ځان جوړوي. څه وایې؟ داسې چې ځان واده نږدې دی. نږدې دی. شکران مېرمنه ډېره نیکمرغه ده. هر څوک د اصلي غوندې انګور نشي پیدا کولی. ماشاءالله جوړه نه لري. داسې چې ځانو باید فال دې وکتل شي هم داسې نه ده اصلي جانې. سمه ده، داسې چې در اوسه ته په تمه کېږو. که غواړئ زه قهوه تیاروم. کار شوی ښوونکیه، اوس نشي کېدلی. په بله ازموینه کې دې ښه درس ووایي. ګورې مدیر صاحب، د زده کوونکو د راتلونکي خبره ده. په یوې تېروتنې سره یې باید راتلونکی خراب نه شي. ګوره سلیم ښوونکیه، دا کارونه په دومره اسانۍ سره نه کېږي. له دې کار نه باید تعلیمي حوزه په جریان وي. باید تعلیمي حوزې نه اجازه واخیستل شي. یو کس باید ورشي. دا ډېره لویه پروسه لري. رښتیا وایئ، خو زه کولی شم چې د پروسې ټول کارونه وڅارم مدیر صاحب. تاسې هم له ستونزو سره نه مخ کوم. نو سمه ده. مننه کوم مدیر صاحب. له پرمختګ نه بیا تاسو ته خبر درکوم. او جلۍ داسې ډول قسمت دی. حیرانه شوم، خدای دې خیر کړي. ای جلۍ اصلي ته څومره زړه سوانده زړه لرې. یوه اوږده او یوه لنډه لاره لري، وګوره ویني. ماشاءالله ستا فال هم ډېر عجیبه فال دی، خدای دې خیر کړي.
د ټوکو وخت نه دی خانم شه د اصلي فال سم وګوره. زه ټوکې نه کوم. فال لیدل خو آسان کار نه دی. په فال کې پیسې قسمت هر څه لیدل کیږي. داسې چې د نو زما فال سم وګوره خانم شه. له مېوې نه یوه ډکه ونه ده. د ونې په مخ کې هم یوه جلۍ ناسته ده لکه چې هغه ته یې. ستا په مخ کې هم داسې یو څه شته چې ونه له منځه وړلی شي. وریځ ووایم، طوفان ووایم، خو یو ګواښونکی شی دی. هغه څه شی دی؟ ښه یې وګوره خانم شه خورې. نه خور جانې، زه ستړې یم، څه نشم کولی. زه چې هر څه ووایم په فال کې راوځي. له کوم خوا نه یې پیل کم میرال خوري؟ سهرا جانې د شاله کوټې نه پیلولی شي. ناوخته کېږي، زه باید زر لاړه شم. نه غواړم چې سلیم په تمه شي. دا چې سلیم خپله پریکړه وکړه، فکر کوم چې زما له اوږو نه یو ټون بار لرې شو. پرون دې د اصلي په څېره کې خوشحالي لیدلې وای. انشاءالله چې خدای به خیر پیښ کړي. خدای دې هغوی تل خوشحاله لري، نور هیڅ هم نه غواړم. نیسان لورې خیریت دی، غږ دې نه راوځي. ته ښه یې لورې؟ ښه یم ترور جانې. نن شپه مې ډېر عجیبه خوب ولیده. فکر مې ګډوډ شو لکه چې د هماغه معاینې تاثیر و. خدای به خیر کړي لورې. په اصل کې په دې وختونو کې د ماشوم په اړه ډېر خوبونه وینم شکران ترورې. باور به دې وشي داسې عجیبه خوبونه ګورم چې حیرانه پاتې کېږم. یو خوب درته وایم، کیدای شي چې تعبیر یې وکړې. په خوب کې مې خپل ماشوم په غېږ کې اخلم. کله چې زه غږ کولم ګورم چې هغه د زینب نانځه کوي ترورې. وروسته ګورم چې ماشوم نشته، لاسونه مې بیخي تش دي. په هر ځای کې خپل ماشوم لټوم خو پیدا کولی نشم. ته به وایې چې په ځمکه کې دننه شوی دی. احمد مې ولیده په تیاره کې ناست وي، خبرې نه کوي. پوښتنه ترې کوم ځواب نه راکوي. په ژړلو سره راویښه شوم. زه په هیڅ هم پوهه نه شم، خو انشاءالله چې خدای به خیر پیښ کړي. ته یو خوب لپاره دومره مه خفه کېږه ګرانې. ها په دې ښځه کې کومه خبره شته خو زه پرې پوهه نه شوم. یعنې ماته له راز نه ډکه ښکاري خوري. یعنې څوک ده څوک نه ده. نه ګرانې، څه چې سلیم ویلي په هغه پوهېږو. سلیم ملیم څه کوي؟ په دې وخت کې ان په خپل پلار هم باور ونه کړي. یعنې زه شکران خور ته هم حیرانه پاتې یم. مخکې له دې نه چې څوک وپېژني، هر څوک چې دروازه وټکوي خپل کور ته یې بیایي. په اوس وخت کې فساد ډېر شوی میرال خورې. څه شی چې په ظاهر کې ښکاري هغه ته باید هماغسې ونه کتل شي. په لاسو کې د برکچه صحرا جانې، او وخت هم د اوبو غونډه تېرېږي. زموږ لا ډېر کارونه پاتې. زه هم نور خپل کارونه پیلوم میرال خورې. په خیر راغلی. یوکساله که غواړې ته لاړ شه، که نه نو ماښام ته به دې کور کې نه پرېږدي. دا خبره نه ده، خو دا کار زما نه خوښېږي وروره. یعنې له دې کار سره زه سم نه ښکارم چې ویې کړم. د سلمانۍ کار څنګه دی؟ هغه له تا سره ښه ښکاري یا که اوس هم د خپل د خوښې کار پسې ګرځې؟ غلی شه، ته هم خبرې کوې. ستړي مه شئ. او مېرمنو په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. په خیر راغلی. راځئ دې خواته کښېنئ، زه تاسو ته 2 ګیلاسه چای راغواړم. ژوندی اوسئ نجاتي. موږ ډېر وخت نه لرو وروره. هسې نه موږ د احمد بیولو ته راغلي یو.
داسې نشي کېدلی تر څو چې چای ونه څښې نه مو پرېږدم نو سمه ده ځان ته هم چای راوغواړئ کله چې موږ له کور نه راتلو له ځان سره مې کلچې او بسکټ هم راوړل او ښه ده راکه پلاس مو مبارکات شه داسې وکړه دا هلک چې دی که نه دا له پیدایښت نه د استعداد څښتن دی هر کار ته چې لاس وړاندې کي په لاس دقیقو کې کوي ماشاءالله دی وي زویه ماشاءالله دی وي نجاتي دې هلک ته کرا ډېر او سخت کار ورکړه زه پوه نشم وروره یعنې وایم چې دا هلک باید پوه شي کار کول دومره اسان کار نه دی زما په خبره پوه شوې باید سختي وګوري تر څو په خپل مور فشار رانه وړي او هغه خفه نه کړي له هغه سره ښه چلند وکړي پوه شوې سمه ده وروره ته اندېښنه مه کوه څه ته چې اړتیا وي زه یې کوم زړه دې تنګ شو کولی شي همت له لاسه مه ورکوه سمه ده لږ یې کلک ونیسه تباه شو ټولګه لکه چې ښه خبرې نه دی راوړی ښه ښوونکې اوس نو موږ ته حال نه وایئ موږ خو پوه شو چې بیا ازموینه نه اخیستل کیږي کوم خبر ته چې په تمه وو هغه راورسېده سترګې مو روښانه جوړه نه لرئ ښوونکې د ښوونکو په منځ کې جوړه نه لرئ سمه ده زده کوونکو زه لږ کار لرم باید لاړ شم بیا مو هم سترګې روښانه نور چای هم راوړم اغلي نه نور چای نه څښم سمه ده اوف سلیمه اوف ته چیرته یې لکه چې د خانم شافال رښتیا وخته په خیر راغلی لورې زه هم مرسته وکړم پلاره نجاتي ته څه ډول سړی یې هی ځوانانو هی تاسو ته خو کار هیڅ هم نه دی هم داسې نه ده بخښنه غواړم لکه چې په تمه مې کړې هو لږه په تمه شوم خو ستونزه نشته د زده کوونکو په اړه یو مسله وه اصلي کوم مسله چې هغوی ته مهمه وي ما ته هم مهمه ده خو د هغوی خوشحالي دې لیدلې وای د یوې تېروتنې له امله د هغوی یو کال وخت ضایع کېده له نورو سره مرسته کول دې خوښیږي هو خوښیږي مې خو حسنم همدا زما دنده ده بله دا چې انسان د څه لپاره ژوند کوي یعنې
څوک چې خپل ځان ته او بل چاته خیر ونه رسوي ژوند ورته بې معنا کیږي. ښه کول انسان ته دا په یادوي چې انسان دی. ځینې وخت په ژوند کې یو وړوکی نیک کار هم له ځینو انسانانو سره ډېره مرسته کوي. په ژوند کې هره نیکي ځان ته ارزښت او ځای لري. هوښیار انسان هغه دی چې په ژوند کې د نیکي کولو یو وړوکی فرصت هم له لاسه نه ورکوي. مشوره ورکول، مرسته کول، د نورو ستونزو د حل لپاره خپل ځان سوځول مې ډېر خوښیږي. څوک چې یوازې د خپل ځان لپاره ژوند کوي هغه ژوند نه دی. زه اوس غواړم په دې پوه شم چې ته داسې یو سړی قبلوي او که نه قبلوي. البته چې قبله هم یې. کېدای شي چې زه ستا په څنګ کې هر وخت ونه اوسم. دا هم قبلوي اصلي. زما لپاره کومه ستونزه نشته. انشاءالله زه به ستا د خوښۍ او مېرمنه واوسم سلیمه. ګورم یې چې څنګه شو. داسې نه کېږي ګرانې، ته نه وینې چې هرې خواته داغونه دي. راځه راځه د خدای لپاره له دې خوا نه یې وګوره. ښه ده زه خپله صافي ومینځم بیا پاکم. که زحمت درته نه کېږي پاککاري چې کوې نو دا کارونه هم باید زده کړې. هر څه باید سم پاکې تر څو څوک نیمه کړي. ته څه فکر کوې خانم چا؟ هغه د سهارۍ څه کار کوي سایې ووته. هغې خوارکۍ په یوازې ځان ټول ځایونه پاک کړل. ګوره میرال خورې دا زما اصول دي. زما په خبره پوه شوې؟ زه باید هغه وازمایم ویې ګورم. سی وي نه لرم، هیڅ هم نه لرم. دا کور د هغې سی وي ده. که سم کار یې وکړه کار لاسته راوړلی شي. سی وي څه کوې؟ څه وایې خورې؟ دې خبرو پسې مه ګرځه. کور ته وګوره کور ته. خوښ دې شو او که خوښ دې نه شو خورې. همداسې ګرانې دوام ورکه داغ ماغ باید هیڅ هم پاتې نشي. آخرم خلاص شو. خدای دې موږ ټولو ته خیر ورکړي. نجات یې استاده ښه کار وشو. ښه کار. ژوندی اوسې علي. ته هم ژوندی اوسې. وګوره څو بجې شوې تر اوسه نه نجاتي ښکاري او نه یې هم کار ښکاري. دا په دې معنا چې هیڅوک باید بې ځایه لویه خبره ونه کړي. رښتیا وایي فخري موږ پوهېږو چې نجاتي هیڅ کار هم نشي کولی. داسې ولې خبرې کوئ؟ هغه ژمنه کړې کوي ملګرو. سمه ده چې هغه پخوا نشه یې کوله څښاک یې څښل، خو نجاتي تل خپله ژمنه پوره کړې او پوره کوي یې. ته بیا هسې بې ځایه خبرې کوې وروره. هغه نجاتي نو سړی دی چې خپله ژمنه پوره کړي. هغه نشی دی. هغه چې هر قدم اخلي زیان رسوي. زیان آخر به هم ټول زما خبرې ته راشي.